السلام علیکم د علم ټي وي کتونکو احمد موسی سالار یم د خپرونو د یوې بلې لړۍ سره چې خپل اتلان به پکې موږ تاسو ته درپېژنو چې پښتنو تاریخ کې کوم اتلان تېر شوي دي کوم چې د دې قام دپاره ډېر څه کړي دي هغه د تاریخ په څپو کې ورک دي یا له پښتنو نه پټ دي. نن مو هم په یو اتل باندې خبر راوړی چې هغه اتل څه ډېر څه ډولرې خبره نه ده بلکې د تیرې صدۍ یا د تیرې یوې نیمې صدۍ خبره ده. سرتور فقیر پېژنګلو او د کار زیار به سره لنډې خبرې اترې کوو او بیا به درته هغه کتابونه په ګوته کړو په کوم کې چې د سرتور فقیر متعلق ډېر څه دي چې تاسو هغه کتابونه واخلئ د بازار نه او ویې ګورئ نو تاسو به د سرتور فقیر د ژوند او زیار په اړه بیخي خبر شئ. سرتور فقیر څوک و؟ سرتور فقیر د بونیر ریګا کلي اوسېدونکی و. ریګا کلی د سواړۍ بازار سره بلکل په خوا کې دی. کوم چې اوسنی ګاګره تحصیل دی د هغې بره هم دی. د دغې کلي اوسېدونکی و. د پلار نوم چې دی دا حمیدالله خان و. حمیدالله خان د خپل کلي ملک و. سرتور فقیر چې دی هغه په تاریخ کې په بلا شمېر نومونه باندې یاد دی. هغه په سرتور فقیر باندې، هغه په فقیر بابا باندې، په میډ مولا به انګریزانو هغه ته ځکه ویلو چې هغه په دې باندې وچ پنه خوړله، هر ځای کې به یې پرې حمله کوله. هغه ته انګریزانو ته لیونی ښکارېده چې دی زموږ سره مقابله کوي، زموږ د دومره لوی طاقت سره مقابله کوي. دا شانتې په بونیري ملک باندې او په لیوني مولا باندې، په مولا مستان باندې، په دې ټولو نومونو باندې سرتور فقیر یاد شوی دی. خپل نوم په تاسو ته ما وویل چې سعدالله خان و. که داسې په عمومي توګه وګورو نو دی یوسفزی و. په یوسفزو کې بیا دی ملیزی و. ملیزو کې طاهر و. د ده پلار ځایي ملک و. هغه دوه ښځې وې او دوی څلور وروڼه و. دوه وروڼه د یوې مور نه و او دوه وروڼه د بلې مور نه. د خپل نوم سعدالله خان و. په 1828 کې چې دی په ریګا کې زیږېدلی و او د ده د بل ورور نوم چې دی مشهور ورور نوم زرداد پهلوان و. زرداد پهلوان چې دی هغه په 1863 د امبیلې غزا چې کومه وه په هغې کې شهید شوی و او په هغې کې ورسره دا سرتور فقیر هم جنګېدلی و او دی چې دی غازي و د امبیلې. کله دی دغې غزا نه واپس شو نو په یو 1890 کې د دې په کورنۍ کې ناچاقي راغله، په کورنۍ کې څه ستونزې رامخته شولې. په هغې کې د ده تر زوی چې دی هغه ووژلی شو او د قتل دعوه چې ده دا په سرتور فقیر باندې وشوله. په سرتور فقیر باندې د قتل دعوه وشوله. سرتور فقیر د علاقې د رسم رواج مطابق چې کوم په یوه کې قبایلي نظام و 15 کالو دپاره چې دی د کلي نه وویستلی شو. دی چې کله د کلي نه وویستلی شو دی لاړو افغانستان ته. په افغانستان کې هلته کې دیني زده کړې شروع کړې. د هغې زده کړو نورو زده کړو دپاره چې دی ترکمانستان ته لاړو او بیا له نورو زده کړو دپاره چې دی هندوستان ته ورغی. دی خپل وطن ته چې دی په کال 1881 کې واپس شو. د 15 کال په ځای باندې چې دی جلاوطني چې دا هغه تقریبا 20 کاله وکړله خو په دې 20 کاله کې دی بیخي بدل شوی و. د انګریزانو ظلم زیاتي هغه د مسلمانانو سره لیدلي وو. دوی غوښتل چې د دې خلاف چې دی په پښتنو کې پوهه عامه کړو، بیدارۍ عام کړو او د دې خلاف وسله واله مبارزه شروع کړو. دی بونیر ته راغلی. په بونیر کې د هڅه کوله چې خلک پیدا کړي. کوم چې 1863 کوم د امبیلې غزا شوه د هغې نه خلک ډېر زیات متاثر و نو دې ته تیار نه و. دی لاړو شنګلې ته. سرتور فقیر شنګلې ته لاړو. په شنګله کې په فتح پور کې 10 وخت تېر کړو. دا ځای نه د یو واده هم شوی و. بیا د شنګلې نه دی لاړو سوات فتح پور ته. سوات فتح پور ته لاړو. هلته کې استوګنه اختیار کړله ځکه چې دا د انګریزانو د تسلط نه لرې ځای و. د ګڼل چې دغلته کې دونه پیرنګیان په اسانه باندې قبضه نشي کولی. د هلته کې ژوند شروع کړو. هلته کې دی په یو جومات کې امام و. ده ته به خلکو چې دی
دانې یا نور څه ورکول وریجې دغه څیزونه په یو وخت کې کوم چې به تا ته د امامتۍ یا د دې کار په بدله کې میلاوېدل د ژوند کولو دپاره یو ملا ته دته هم هغه میلاوېدل. خو د دغه غرض خو چې دی دغلته کې بیا ورته خلکو ځینو پټي هم ورکول، خو ده به انکار کولو چې ماله پټي مه راکوئ، ماله دغه شانتې نغدې پیسې راکوو. یا چې دغه غرض دا و چې دلته کې مونږ خلک پیدا کړو، دا خلک چې دی ټرین کړو جهاد دپاره او دوی د انګریزانو خلاف غزا وکړي. د خپل دغه هڅه دوامداره ساتلې وه. د به ځوانان چې دی هغه به د سره به په میدانونو کې لوبې کولې او هغه لوبې چې هغه په جنګ کې کار راتللی شي. نو هغه کار او زیار د روان ساتلی و. کوم وخت دته به چې د خپل امامتۍ یا د خپل د لمونځ اودس پیسې یا څه دانې مانې میلاوېدلې، په هغې باندې به د خواږه شیان یا نور داسې اخیستل چې هغه په دې لوبو کې چې کوم ګټونکي ځوانان یې هغې ته یې په انعام کې ورکړي، د یې حوصله افزایي پرې وشي. دته به د دې له کبله د علاقې خلکو مس ملا هم ویلو، مس ملا باندې هم دی یادو، سرتور فقیر په نامه باندې هم یادو، ما تاسو ته ذکر وکړو. بیا په میډ ملا باندې هم یادو، لیونی ملا، او په بنیري ملک باندې هم یادو، ځکه چې دی د بنیر یو ملک پلار زوی و. نو د جهاد دپاره چې دی خلک راټولول، خلک یې دغلته کې یو جهادي کیمپ لګولی و، خلک یې پیدا کول. په 1895 کې چې کله د چترال ریلیف کې د جندل مرهان سټیټ لاړو، هغه د ډېر نږدې ملګری و. په دغه وخت کې چې دی د دې نه مخکې چې دی د امیر عبدالرحمن د افغانستان باچا چې کوم و، هغه هم د انګریزانو خلاف و. هغه مذهبي مشرانو د علیمانو یو غونډه راوبلله، په هغې کې هغې چې دی پلم بابا او د مانیکۍ ملا، سرتور فقیر او داسې نورو ډېرو عالمانو پوهانو ګډون وکړلو چې یوه فتوا یې جاري کړله چې ترغیب الجهاد دا یې فتوې نوم و، او هغه یې په پښتنو کې خپره کړله په دې چې د انګریزانو خلاف جهاد وکړئ، په دې باندې جهاد کېږي او که تاسو چېرې داسې ونه کړئ نو ستاسو ځای به جهنم وي. نو د هغې دپاره چې دی د هغې په دې غونډه کې هم سرتور فقیر ګډون کړی په افغانستان کې. کله چې په 1895 کې د جندل سټیټ له منځه لاړو، نو سرتور فقیر ته ډېره صدمه ورسېدله. هغه غوښتل چې اوس د دې فرنګیانو په ضد خامخا څه پاڅون وکړي. هغه ټول قانونه چې دی هغه یې راشریک کړل، رایوځای کړل، او د دې لپاره یوه اوږده موده ولګېدله. د 1895 نه واله تر 1999 پورې دغه موده په منځ کې وه. دی چې دی دغه سوات لانډاکي کلي ته کوم کې چې بیا دغه سړک تېرېدو، دغلته کې د انګریزانو قلاګانې وې د پوځیانو، نو دوی به هغلته کې قبضه وه. نو دی دغلته کې راغی په جولای په 14 باندې 19 کې دغه موده وه چې دی راغی دغلته کې قبضه وکړله. دغلته کې دی کېناستو، یو د بل یو سره قبایلي پښتانه را یوځای کېدله. د په خلکو کې ډېر څه ویل هغې خلکو ته چې خلکو ته د ملګری شي، زه په یو څو د کجورو په دانو باندې د خلکو لوږه ختمولی شم، د انګریزانو توکو ته چې زه د شګې ورننولم نو به ډز نه شي کولی، دغه شانې خبرې کولی. نو د تاڼې خانانو ته چې دی انګریزانو خط ولیکو چې دغه شانې یو سړی راغلی دی او زموږ خلاف چې دی کاروایانې کول دلته کې غواړي، تاسو دې سره هم ورته هغې ورته ووایئ چې دا خاص سړی دا لیونی ملا دی، د هېڅ هم نشي کولی. اسفاق میاګلانو ته یې هم ویلي وو، اسفاق میاګلانو ورته ویل چې دی غم مه کوئ، دی به مونږ په یو څو ورځو کې چې دی د دې ځای نه وباسو. خو د هغه سره چې دی پښتون ولس پښتانه قبایل د یوې د بل ډېر په ګڼ شمېر کې جمع شوي وو. په ګڼ شمېر کې جمع شوي وو، نو هغې هلته کې بیا وروستو چې دی په دغه هم په دغه جولای کې 1899 شپږ جولای چې ده په هغې په کیمپونو باندې د هغې په قلاګانو باندې حملې پیل کړلې، په هغې باندې قیامت جوړ کړو. انګریزان ډېر زیات چې دی ویرېدل او هغوی د جنګي سازو سامان د سره راښکاره شو. دغه جنګ چې دی دا د شپې او د ورځې روان و. د دې دپاره چې دی د انګریزانو چې کوم غټې پوځي دستې دي، لکه تاسو په هغې وخت کې دغه نومونه و د هغې چې
پنجاب ریجمنٹ اوس هم موجود دی، ورسره بنګال لاینز، ډوګرا ریجمنٹ، سیګ ریجمنٹ دا راوغوښتلی شو او د دې خلاف چې دی مکمله مبارزه شروع شوله. خو پښتانه چې دی هغه په یو حال وروسته کېدل نه. دغه جنګ چې په 1899 د جولای په 26مه پیل شوی و، دا تر اګست د دغې کال د جولای پسې چې کومه اګست میاشت ده د دې د 3 تاریخه پورې روان و. په دې کې بلا شمېر چې دی د انګریزانو د فرنګیانو سپایان ووژلی شو، د دوی چې دی اعلی افسران ووژلی شو او په ګڼ شمېر کې چې دی پښتانه غازیان چې دي هغه هم شهیدان شو. خو دا دومره خونړی جنګ و او دې ته د تاریخ کې ځکه اهم جنګ ویلی کېږي، اهم غزا ورته ویلی کېږي. د انګریزانو چې کوم مشهور اعزاز دی، فوجي اعزاز چې دی وکټوریا کراس، چې مشهور فوجي اعزاز دی د برټش آرمي وکټوریا کراس، هغه د 40 نه زیات افسرانو ته ورکړی شو کوم چې دغه غزا کې قتل شوي وو. او داسې سوونو سپایانو ته او نورو فوجي اهلکارو ته چې دی اعزازي سندونه ورکړی شو، هغې ته ترقۍ ورکړی شولې. دا یو دومره لویه غزا وه. بیا سرتور فقیر چې دی هغه څنګه چې پروپاګنډه به کوله انګریزانو، هغه وخت کې بیا هغه چې دی واپس شو، لاړو خپل فتحپور ته. فتحپور کې واپس استوګنه. د دغې غزا وروسته چې هغه غوښتل چې د دې ځای نه بیخي د انګریزانو یا د فرنګي د پوځ خاتمه وکړي، هغه یې ونه کړله. په سمونو اهلکار یې ولې ووژله او ورسره چې دی په زرګونه یې زخمیان کړل. خو هغه یو ډېر مضبوط طاقت و، هغوی ته له پینډۍ څخه، له مردان څخه، د پنجاب له نورو برخو چې دی تعاون را رسېدو، مرسته را رسېده، پوځ را رسېدو. نو هغه یې ونه کړله او د دې نه چې دی هغه واپس فتحپور ته سرتور فقیر لاړو. سرتور فقیر چې کله فتحپور ته واپس لاړو نو هغه غوښتل چې بیا به په یوه موقع باندې د دوی په ضد باندې مزاحمت کومه، خو بیا د هغه سره ولس نه و تیار، قام ورسره نه و تیاره. نو هغه هلته کې خپل نور ژوند چې دی هغه عام شروع کړو. بیا څه موده وروسته چې دی انګریزانو فرنګیانو په هغه پسې یو پروپاګنډه خپره کړله چې هغه اوس ځکه د انګریزانو پر ضد احتجاج نه کوي، ځکه چې هغه د انګریزانو نه پیسې اخیستلې دي. سرتور فقیر په پښتنو ته ویل چې ما کله د انګریزانو نه پیسې نه دي اخیستې، ما ټول عمر د دې خلاف د جهاد ترغیب کړی دی. تاسو اوس زما سره ودرېږئ، زه بیا په ضد راوځم. زه به هغه لومړنی سړی یم چې په لومړني صف کې به روان یم او جهاد به کوم. هغه سره بیا څوک ونه درېدل. هغه په خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې د سرتور فقیر سره په دغه غزا کې د ملکاڼ په غزا 1890 چې کومه غزا ده په دې کې پښتنو کوم قبایلو شرکت کړی و نو هغه ده لیکلي دي چې بونیریانو، چغرزو، اشیزو، سلارزو، عثمانهیلو، ملیزو، باجوړیانو او اهونهیلو او داسې بلا نور چې دي قبایلو چې په دې غزا کې سره شرکت کړی او د انګریزانو پر ضد جنګېدلي وو. سرتور فقیر انګریزانو غوښتل چې په یو طریقه ووژني، خو د یوه ته نه وس رسېدو او نه یې په چار رسېدو. هغوی بلا خانانو ته د سوات ډېر مخور خپل وفادارو ته ویلي چې تاسو دې ووژنئ، خو هغوی دغه کار نه شو کولی. بیا د سوات یو خان د یوې بوډۍ خدمتګارې په لاس باندې هغه ته پنګولي کې یا په ترکارۍ کې زخر ور واچول او د هغوی نه سرتور فقیر چې دی هغه 8 میاشتې په کټ باندې پروت و او قاهره کې هغه 1919 د جولای په میاشت کې ساه ورکړله، هغه وفات شو. نو دا د سرتور فقیر ټول تاریخ دی. د سرتور فقیر تاسو پوره تاریخ کتل غواړئ نو د بدرالحکیم حکیمزي صاحب کتاب د خپلواکۍ اتل او د امجد علي عثمانهیل سرتور فقیر کتاب کوم چې په اردو ژبه کې دی دا تاسو کتلی شئ. تر بله تله محمد موسی سالار له سره د خپل ټول کارډلې اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.